خوا دا کوم لوبډلې چې دی په ګروپ A کې چې کوم دی انګلند دی انډیا د افغانستان دی په ګروپ B کې چې کوم دی استرالیا په A ګروپ کې ځای لري په لومړي ګروپ کې ځای لري چې د هندوستان او انګلستان سره لوبه دا چې هندوستان باندې بایلو ده او همدارنګه د انګلستان سره لوبه روان ده هیله من چې لوبه د ځان په ګټه باندې پای ته ورسوي اصل کې خپلواک صاحب دا مهمه نه چې لوبه دې حتما سړی وګټي خو چې لوبغاړي ښه لوبه وکړي نو هغې نه دا تمه کېږي چې دا به په راتلونکي کې چې دی ښه لوبه وکړي دا د نوروز منګل لخوا یو ښه شاټ و بال د څلورو منډو دپاره د باونډرۍ نه بهر بال ریوش شو ورته وروستو شو او بال د بیټ لاندې راغی او د څلورو منډو دپاره البته د غټ شاټ هڅه نوروز منګل کړې او بیا هم څلوریزه شوه هیله من یم چې دا هم افغان مینوال دي چې ترې خپل لوبغاړي هڅوي بیا هم پنځم بال وایډ بال و زما پان چې امپایر په وایډ بال ورکړی و وایډ بال و چې امپایر هم وایډ اشاره وکړه لس منډې دي د افغانستان دوه وکټې له بده مرغه چې په زړه پورې او قوي وکټې د لاسه ورکړي دي خو بیا هم تمه شته چې پاتې لوبغاړي ښه لوبه وکړي دا د انګلستان د لوبډلې کپټان دی دا هم ډېر یو په زړه پورې بالر دی برډ بیا یو بل وایډ یو غټ اپیل او د امپایر لخوا د وایډ اشاره تکراري صحنه یې وګورئ نه دی ټچ شوی دی په بیټ د لاس په څنګل باندې ټچ شوی دی بال او بال ټچ نه دی غټه پیلو شو د بالر لخوا د درېیم اور پنځم بال ده چې تاسې ګورئ نوروز منګلو چې دغه بال یې په دفاعي انداز سره ولوباو یارکر لاین بال و که وکتل شي د انګلستان لوبډله هم په سر کې ډېره تر تاثیر لاندې وه خو وروسته بیا خپل رنز زیات کوي نو په کار همدغه شان دی د انګلستان په څېر افغان لوبغاړي هم وروسته بیا سپینران بالران راځي چې دوی هرنګې شاټونو هڅه پې کوی شي نو اوس بال هم نوی دی نو په کار نه ده چې دوی د غټ شاټ ډېر هڅه وکړي وروستی بال وه د درېیم اور بال چې منډه ترسره شوه او بلکل لیګ سایډ ته و یوه لنډه دمه به واخلو له دمې وروسته بېرته راګرځو نوملړ دی وګورئ چې نوروز منګل شفیق الله شاپه کریم صادق نبی ساحل اصغر ستانکزی سمیع الله شینواری ګلبدین نایب همدارنګه دولت زدان او عزت الله دولت زی شاپور زدان براډ د انګلستان د ټیم کپټان بالینګ ته راغی بالینګ کې تبدیلي راغله دا هم یو ښه بالر دی په کار د افغان لوبغاړي چې د دغه پاس بالرانو سره یو ځلې ځانونه بلد کړي بیا ورمنې د غټو شاټونو هڅه وکړي د نوروز منګل لخوا یو په زړه پورې شاټ کټ شاټ و د نوروز منګل لخوا فیلډر وتوانېدو چې بال راونیسي ډېر په زړه پورې شاټ و د نوروز منګل لخوا چې دوه منډې ترسره شوې تر دې دمه پورې په درې اورونو کې چې البته درې اورونه یو بال شوی ده باندې 14 رنزه شوي دي نوروز منګل بیا هم تیار دی د دویم بال لپاره د براټ او مخامخ سیده شاټ و چې
خپله وکټ د لاسه ورکړه. وګورئ تاسو د نوروز منګل غلطي هم همدغه شان وه چې بلکل د حوصلې کار وانخیسته، نو د بال مطابق شاټ باید بیټسمین ووهي. دوی بلکل د بال مطابق شاټ نه وهي او هغه شان چې څنګه مناسب دی، څنګه د بال غوښتنه ده همغه شان شاټ ووهي. باید یوه لنډه دمه به واخلو، بېرته به راوګرځو. بیا هم ښه لاس لکه څرنګه چې تاسو ګورئ لوبه پیل ده. لپاره د 3 اورونه د 4 اور دویم بال هم پای ته رسېدلی ده او نوروز منګل په 9 بالو 8 منډې جوړې کړې خو خپله وکټ یې د لاسه ورکړه. ډېر په زړه پورې شاټ و د بیټسمین لخوا، کټ شاټ و لیګ سایډ ته او 2 منډې ترسره شوې اسانه. افغانستان ځای راوتلی دی د نوروز منګل نه وروسته. ډېر ښه کیچ واخیستو. دغه کیچ وګورئ تاسو په یوه لاس ډېر زبردست کیچ واخیستو. افغان لوبغاړو پرون که دغه شان کیچونه اخیستي وی نو د هندوستان لوبډله به له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوې وه، خو له بله مرغه چې افغان لوبغاړو دغه شان کیچونه وانخیستلی شي. اصغر ستانکزی و چې د کټ شاټ هڅه یې وکړه خو ولګېدو. هیله ده چې کومه غټه ستونزه نه وي ورته. دا هغه بالونه دي، دا سپین بالونه چې وکټ یې پرې تللي دي، یعنې 3 وکټ یې تللي دي او 3 بالونه هم تاسو وګورئ چې کوم لاین سره د انګلستان لوبډلې بالینګ کړی دی. افغان لوبغاړو په یو بال مخکې کوو، یو به یې وروستو کوو، خو هېڅ لاین سره یې بال نه کوو براډ د 5م بال لپاره. ډېر ښه بال و د براډ لخوا چې د 4م اور 5م بال هم پای ته ورسېده او دا هم د 4م اور وروستی هغه تکرار صحنه ده چې تاسو یې ګورئ. نوروز منګل خپله وکټ د لاسه ورکړه. دا هماغه بالر دی چې په 2000 زما په اند چې 2004 کال و چې یوراج سنګ د هندوستان یو چپلاسی خطرناک بیټسمین د شپږ چپګیزې په وهلې وي. خدای اوس ډېر ښه شوی دی او ښه بالینګ کوي. د باندې شپږیزې لګېدلي هم دي. بیا هم یوه منډه او 4م اور هم یوه لنډه دمه اخلو. د مینې وروسته موږ سره پاتې شي. د اصغر ستانکزي لخوا فقط یوازې یوه منډه ترسره شوله. دا وګوره د انګلستان لوبغاړي دوی باید په هغې شاټونو باندې دغه شان شاټونه ووهي. د هماغه بالونه دی چې افغان لوبغاړي ورباندې اوټېږي. وګورئ تاسو د انګلستان د لوبغاړي شاټ ته دوی په کوم انداز سره بیټ تاووي. دا هم دویم بال او ښه شاټ و خو کریم صادق و چې دغه شاټ هڅه یې وکړه او بال په بیټ باندې میډل نه شو او بېرته کې په فیلډر ونیو بال. 18 منډې شوي، 4 اور 2 باله شوي دي، 3 وکټ یې افغان لوبغاړو له لاسه ورکړي دي. بیا هم کریم صادق ده چې توپوهنې ته ولاړ ده. ښه شاټ و کریم صادق خو چې په لیګ سایډ باندې بال ولوبو او بال دا د فیلډر ورسېدو او بالاخره 2 منډې ترسره شولې. د انګلستان لوبډله په فیلډینګ یا توپ نیونه کې هم ډېره پیاوړې ده. دا هم تکرار صحنه ده چې توپ یې څلوریز ته پرېنښونه. د 4م بال 5م اور 4م بال او ډېر یو غلط شاټ د کریم صادق لخوا، ډېر یو غلط شاټ و. بیا هماغه شان غلطي تکرار کړه ده هم چې لکه تیرو لوبغاړو چې تکرار کړه. بیا هماغه شان هڅه وکړه چې د شپږیزې طرف ته بال ولېږي خو
د مرغه چې بال په بیټ باندې ونه لګېدو سم او